قدیم شینوار انصاف هوټل. نو دغلته تاسو قدیم ماما به ښه پېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغان یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په حضور کې یم. قدرمنو دوستانو، زه نن راغلی یم په ننګرهار ولایت کې مارکو ولسوالۍ ته، کوم چې په روش کې ډېر مشهور ولسوالۍ ده. نو بیا دلته راغلی یم د قدیم شینوار انصاف هوټل. نو دغلته تاسو قدیم ماما به ښه پېژنئ چې ماشاءالله ښه ښایسته روش ورکوي. نو دلته راغلی یم چې دغه خپرونه ستاسو لپاره ثبت کړم. نو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. څرنګه چې تاسو ګورئ ما سره تر څنګ ولاړ حاجي صاحب قدیم دی چې د قدیم سپیشل روش رستوران مسؤل دی. حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورو بخیر علی خاص دی. صحت د ښه دی انشاءالله په خیر یې؟ شکر دی الحمدلله. تاسو ښه؟ ډېره زیاته مننه. حاجي صاحب محترم په سر کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه. نوم مې قدیم ګل دی، په قدیم مشهور یم ډېر ښه. او تقریبا د 2023 کال نه په مارکو کار کوم. دا زموږ دغه هوټل کار کې لګیا یم. بس ډېر ښه. قدیم ګل ماما څه نظریه در سره پیدا شو داسې هوټل جوړ کړه او دغه ماشاءالله روش دی تر نورو ولایتونو هم تر هېوادونو پورې د ده نوم ورسېږي. بس غریبي چې که نه ډېرو شیانو ته به دې اماده که نو غریبي وه. بس د هوټل کار هم پاکستان کې زده کړی. دلته چې افغانستان ته راغلو دلته د هوټل په کار باندې بیل کړی. تقریبا د 13 طالبانو دور نه زه پکې لګیا. ډېر ښه. قدیم ګل ماما څو کسان دلته در سره کار کوي؟ یاره دستي فی الحال خو 8 کسان یو. او د ورځې څومره غوښه روش ته برابره ماما؟ مالا مخکې ډېره خو اوس کمه شوې ده. تقریبا داسې دا بازارونه د تورخم ګیټ چې خلاص وي زموږ کار ښه بد نه وي. په تورخم ګیټ باندې مسافر بیا کم وي که نه. هغه مسافرین چې تورخم ته ځي نو حتمي به تا سره دلته تم کېږي. بالکل. ولې نه د افغانستان د هر یو ولایت نه موږ سره مطلب ګاډ شته دی. حاجي صاحب محترم په دغه دیګي کې څومره غوښه ده؟ بس دې کې دغه دستي د جمعې ورځ بازار لږ 40 کیلو واچو. 40 کیلو. 40 کیلو بالکل. او عام ورځ باندې به بازار ډیلی 15 کیلو 40 کیلو. ډېر. حاجي صاحب ته لږ نمونه یې راواخله چې د دوستانو ته یې وښیو. دیګه جوړ نه چې دیګه جوړ شي بس. ماشاءالله ماشاءالله. یاره دغه په خپل خوښه واخلم حاجي صاحب. وخت دغه کوم ځای دی؟ مینچا دې ته مچه وایي. مچه. او حاجي صاحب دا ټول د پسه غوښه دی؟ سیرله او پسه. د غټ غوا یعنې د غټې مال؟ نه 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 غټ مال غوښه موږ نه پخوو. غټ مال غوښه څوک ډېره خوښوي هم نه.
زمونږ کار د وړې غوښه دی. ډېر ښه. حاجي صاحب د قیمتونو په اړه مونږ ته زموږ دوستانو ته ووایه. قیمتونه 250 روپۍ خوراک دی ښه او د یوې ډوډۍ سره. ډېر ښه. حاجي صاحب خوشحاله شوم د لیدو نه دی. په پای کې زموږ هېوادوالو ته څه پیغام لري؟ الله تاسو خوشحاله لري او هم زموږ له راغلی او بس هېوادوال غریب دي باید ایمانداري او کوشش ورسره وکړو چې ډېر ونه ځورو. همداسې حاجي صاحب د یاده مې نوز یو ښه ښایسته خاطره دې راته ووایه. په دغه 30 کلن مزل کې به د طبل خاطرو سره به ډېر مخ شوی یې. والله خامخا انسان دی خو بس مونږ ته او زموږ دوستانو سره هم شریک کړه. بس مانه نشته داسې خاطره نشته چې د استاد زه ویم چې مطلب داسې خاطره لرو. خو بیا هم کوم جالبه ټوکه شعر یې حاجي صاحب ماشاءالله که عمر به دې ډېر خو زړه دې ځوان دی. بس اوسګان مې کې شهر ناپرسان کې څه مې ورته اوس کوله. ښه دا به بل وخت به پرېږدو انشاءالله. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. بیا ورته خیر دي کیسه دا قصه اوږد دی کیسه کې لږ وخت لګي وخت لګېږي ځکه داسې خلاصه شکل کې وایي حاجي صاحب. شهر ناپرسان یو سړی و یو ملا صاحب ښه او یو شاګرد و دا دواړه چېرته یو ځای ته تللي که سړی چې تورخم په ګېډه پر واوري نو هغه ځای شهر ناپرسان بس هر یو شی پکې په 1 روپیو. ښه پسه دې اخیستان په 1 روپیو که کیلو غوښه دې اخیستان په 1 روپیو. نو شاګرد دې استاد ته ویل زه خو دلته ایسارېږم. وایي هغې ورته ویل چې ایسارېږم او دا شهر ناپرسان دی خرابېږي. ویل نه ایسارېږم. ویل ښه زه ایسار شم. هغه بس روزانه کسابي شروع کړې ده مال اخلي په 1 روپیو کیلو غوښه خرڅوي په 1 روپیو. نو بس ډېرې پیسې هم جمع کړي دا څټ هم لږ غټ شوی دی. بله ورځ یو سړی دی چا کور ته ځي غلا یې کړې ده چې غلا یې کړې کوټې سر نه کې وځي ناوې پورې ځنګلي چې ځنګلي دي بس هغه د ناوې نواب سره وتلی لاندې غورځېدلی خدای ماته شوی. تله یې باچا ته یې ریزه کړې د کور نه مې غلا کوله او بس خپل مې ماته شو. ناوه مې راونیوه ویل منډې کور والا راولې. کور والا چې راوستی دی بس هغې ورته ویلې چې دا خو زما کار نه دی د ګلکار کار دی. ویل دا خوښه کې ګلکار راولې. ګلکار چې راوستی دی روزانه بس هغې ورته دا زما کار نه دی مزدور کار دی. مزدور خټکه مه راکړې وه شهر ناپرسان و که نه مزدور راولې. مزدور چې راوستی مزدور خوار تر نو څه دغه نه وه بس ورته ویل چې بس صحیح د ګناه بزمئ هغه بس باچا ورته دا اقدام کوي. اچھا 500 کړي ته بوله کړي چې سر کې ورکی بس دې سر وړو کې کړي وته وتا ویل دا پرې ویل غټ سړی راوړي چې سر غټي بس تر جامه د مولا شاګر ګوتره ورغره بس هغه چې راوځي روزانه مولا شاګر له سر کې کړي چې ویل دا صحیح دی. سبا دې 500 کو بس بشش خلکونه والا هغه تر استاد سره دا کار را باندې وو. استاد ورته چې ما کم کار کو هغه به تکي او بس د خلاصو اب بس استاد سره تر سبا بس 500 کې دام زور کوي استاد زم زور کوي زه ما 500 کا خبر ما 500 کا او بس هغه باچا ویل دا څه مسله وشو تاسو دواړه ګرم ځای ما خوب لیدل چې بس نن پر څوک مټ شو هغه ډایرکټ جنت ته باچا ورته دا دواړه خوشی کوي ما 500 بس باچا 500 کړ. ډېر زیاته خوندور حاجي صاحب ډېر زیاته کور ودان دا بل خوند وګورئ حاجي صاحب اجازه ده اډو کې کومه کپتن او کچکو هغه اډو کې وشت کپ ورنه وکم حاجي صاحب هغه نه چکو واقعا دوستانو ډېر مزهدار دی ډېر خوندور دی. نو تاسو هم چې ننګرهار ولایت ته راځئ او ننګرهار کې غواړئ تورخم ته لاړ شئ یا هم د شکر دپاره مارکو ته راځئ نو حاجي صاحب قدیم به نه هېروئ. نو تر پای پورې زموږ ملتیاو کې دننه به لاړ شو د دې روش نه به ښه په پوره اندازې سره به خوند واخلو. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. خیر کور مدان ورو خیر اوسې مننه.
راغلم حاجي صاحب ته چې مونږ ته خپله برخه راکړي. څنګه حاجي صاحب؟ صحیح ده مشکل نشته. په خپل خوښه نو مونږ ته ښایسته پلیټ جوړ کړه. ستا خبره ماشاءالله. دا پکې چې حاجي صاحب دا داسې به فارسي کې ورته دومبه وایي او پښتو کې ورته لم وایي. لم وایي. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. خوشحاله خیر انشاءالله انشاءالله. قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. موږ هم خپل روش واخیستې او راغلو دغلته کېناستو او د خوند به وګورو او دغه به نوش جان کړو. نو ستاسو په اجازه او ستاسو د زړه څخه لرې هغه دوستان چې د هېواد څخه مسافر دي نو واقعا وطن پسې به خفه کېږي ځکه په وطن کې دغسې ښکلي ښکلي خواړه شته دي. ښه د ده خوند به وګورو قدرمنو دوستانو. بسم الله. واقعا دوستانو ډېر خوندور دی، ډېر مزهناک دی. نو تاسو هم ننګرهار ولایت ته راشئ، بیا ننګرهار ولایت کې مارکو ولسوالۍ ته راشئ او دغه د قدیم روش څخه خوند واخلئ. ډېره زیاته مننه. قدرمنو دوستانو ستاسې د ملاتړ څخه یوه نړۍ مننه تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسې حضور ته راځم. تاسو په لوی راسپارم. الله مو مل شه. قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. والسلام.